أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. زما عزت مندو انسان د ډیر عظیم خسران سره مخامخ کېدو والا دی چې د هغې تصور موږ او تاسو نه دی کړی. کله الله سبحانه وتعالی دې وکړي د هغه نه دا دعا ده چې موږ دې خبرې ته یخ کینو، متوجه شو، د خپل ځان اصلاح وکړو. زما عزتمندو دا غټ غټ مخلوقات، اسمانونه، ځمکې، غرونه، دریابونه چې څه شی تا ته په نظر ښکاره کېږي، هغې هم د الله رب العالمین د دې امتحان د بوج نه پورته کولو نه مخ اړولی دی. د ټولو مخلوقاتو الله ته دا ویلي دي چې یا رب ته چې کومه ډیوټي او وظیفه ما ته راوسپارې بس په هغې باندې آمنا وسلمنا، زه ذره بره نافرماني نه کوم، ټول عمر به تابعدار یم او چې ستا را باندې څه خوښه یې هغې ته تیار یم. خو رب العالمین امتحان کې مې ما اچوه چې بیا زه ستا د عذاب د ټینګې نه یم. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال. الله فرمای دا د دین امانت ما غرونو او اسمانونو ځمکې ته پیش کړ، فابین ان یحملنها، هغوی انکار وکړو چې موږ دا نشو چتولی. وحملها الانسان، دا انسان دا بوج چت کو، انه کان ظلوما جهولا، دا انسان ظالم او جاهلو. ظالم په دې معنی چې دا بوج ته ونه کتل، خپل طاقت یې نه و وغیره اوچت، او جاهل په دې معنی چې انجام ته سوچ نه و چې که دې امانت کې ما نه خیانت وشي نو الله به ما سره څه کوي. زما عزتمندو دې خبرې ته متوجه اوسئ. موږ او تاسو د ډېرو غټو خسارو سره مخامخ کېدو والی، او دا ځنه زما رب فرمایي والعصر ان الانسان لفی خسر. زما دې په ټوله زمانه قسم یې الله فرمایي چې هر فرد د افرادو د انسان نه په لوی تاوان کې دی، خسران عظیم کې دی. خو لیکن د دنه دا تاوان اوس دی دوکي دنیا پټ کړی دی. کله چې د د حقیقت د سترګې کلاو شي بیا به پوه شي چې دا خو واقعي چې زه ډېرو غټو خبرو سره مخامخ شم. نو زما عزتمندو هغه تاوان عظیم څه شی دی؟ د هغې ابتدا د مرګ نه کېږي. مخکې ما عرض وکړه چې اسمانونه څومره لوی دي، ډېر لوی مخلوق دی، لیکن د هغه سره نه حساب شته او نه ورله عذاب شته. دا غرونو ته تاسو وګورئ، دا غرونه څومره لوی دي او مضبوط مضبوط دي چې د دې غرونو په وزن باندې رب العالمین دا ځمکه ودرولې د اوبو په سر باندې. خو سره د دې دومره لوی جوسې نه نه ورسره حساب شته او نه ورله عذاب شته. دا دومره لوی لوی دریابونه، دا دومره عرش او کرسۍ ته ګوره، او دا غټ غټ مخلوقات، جبريل علیہ السلام او دا د عرش لوی فرشتي
چې هغه سره نه حساب شته او نه عذاب شته. تاسو ته حدیث ما ویلو چې نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل او فرمایل چې یا جبرئیل مالی لا ارى میکائیل یضحک، سوجه چې تاسو سره کلم میکائیل زوینه منو کلم نه خاندي، دا تندې همیشه ګونجي خفي. و جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې لم یضحک میکائیل مذ خلقت النار، کله نه چې الله رب العالمین ور پیدا کړی دی او دا وته علم دی چې دله ملائک نه ورځي، انسانان او پیران به ورځي، خو لیکن داغه خندا ختم شوی ده. په دې انسانانو او پیرانو دومره خپه دي چې دومره لوی کور الله تیار کړی، دومره د شرونو او د عذابونو او د مصیبتونو نه ډک کور، نو داغه خندا ختم شوی ده. نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل د مسجد نبوي کې منبر په سر باندې ناستو، د جمعې خطبه په ولاړ ورکول، عام بیانونه به په ناشته کول. نو आवाज یو کوم مت وای چې انذرتکم النار، ازما امت ز تاسو د ور نه يروم. دوباره به کیناستو راوچت شو وای انذرتکم النار. په دریم ځل باندې په منبر ودرېږي او د ډیر زور د وجنه او د ډیر هغه دعوت کې د جذبې د وجنه او د خپل امت باندې د شفقت د وجنه د نبی صلی الله علیه وسلم د مبارک وګونه شړې پرې وځي او आवाज کوي چې انذرتکم النار، ازما امت ز تاسو د ور نه يروم. راوی د حدیث وایي چې چرته د مدینه په بازار کې خلک وینو هغه هم د आवाज اورېدلې. زما عزتمنو دشي مخلوقات سره زمنګ مخامخ کېدل دي. د دې غټو مصیبتونو اولنې پوړې هغه د مرګ نه شروع کیږي، مرګ نه، او زمنګ مخامخ دا کارونه څومره ډیر کیږي او مونږ کلم دا تصور ونه کړ چې دا بس کیږي، زما سره بس کیږي. الله قرآن کې فرمایي کلا اذا بلغت التراق، دا څنګه د پکاره انسانانو د دې قرآن د خبرونه د دې قیامت دراتلو نه تکذیب مخ ماړوي، دروغجنې مګنئ. دا وخت خو ستا په مخ کې په خلکو راځي کنه او په تا به مراشي چې اذا بلغت التراق، کله چې دا ستا روح دې مړی ته راورسېږي، په ځان به پوه شي، درې مرګونه به راجمع شي، د دنیا د فراق جدایي غم به د مرګ سخته به او ورسره د بلوغ نه وروسته د ټولې زندګۍ یادګیرنه به یو لمحه به ستا د سترګو مخامخ راوړي چې الله دا ما ولې همداسې تېره کړې ده، خو څه خو کېدی نه شي. نو د عامو خلکو عادت وایي دا ده چې قیل من راق، سکتم د ډېر مصیبت د وجې نه د ډاکټران او دا طبیبان دی به کارونه به پرېږدي، وایي بس دا سړی اوچت کړي، نور علاج نشته دی. نو بیا وایي زر سورت یاسین ته فکر شي، وقیل من راق، څوک شته چې سورت یاسین وایي؟ دا خو پرېږده د خلکو ماحول. الله څه فرمایي وظن انه الفراق، د ځن په سله کې چې ان راشي یقین ته وایي، یقین بشي د دې مړي دا چې اوس مري، انه الفراق، چې دا خو جدایي راغله که نه. ما خو به ویل چې دا زما زندګي او دا ځواني او دا دولت او دا مزي او دا خوراکونه او څښاکونه دا به ما سره همیشه وي، اوس خو انه الفراق، جدایي شروع شوه، د جدایي اوله پوړۍ شروع شوه. والتفت الساق بالساق، خلک اواز کې وایي دا خپې ورله جختې کوي، ځکه ساتې وځي نو دا خپې کږې پاتې نه شي، یو پونډۍ به د بل سره یو ځای کړی شي. دویم تفسیر دا دی چې وایي د زنکدن په سخته کې دا حالت پر انسان راځي چې د ډیر زور د وجې نه دا زنګنونه یو بل سره لګېږي. والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق، الله څه فرمایي ستا د رب طرف ته. اے مؤمنه مسلمانه دا څنګه یقین نه زمونږ استاد چې په دې خبرو نه راځي، الى ربك ستا رب طرف ته یومئذ په دغه ورځ المساق چلول دي. سوق دي ته وایي زما عزتمندو، یو څاروی دې مخکې کړی دی او نه دې ورته ورپسې چوکه راکړي او شاته نه یې دې ته سوق وایي په عربۍ کې. مطلب دا دی چې د دې مړي به ارمانونه یې، افسوسونه به یې چې یا الله لږ وخت ما پرېږده چې څه وکړمه، دې وخت له دا لږ تیاری وکړمه، ولې چې دا اجل پوره شي، دا نیټه پوره شي، نو بیا به لکه د څاروي ځغلئ، ستا بیا خپل واک نشته دی، ته به په زوره شړل کېږي.
او بیا دغه انسان هغه څلور مرزونه چې د تکذیب کړو په آخرت یقین نو ساتلې او به رب العالمین ورته څلور ځل د هلاکت اوازونه کړی چې اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا دا انسان تباه دی او تباه دی او تباه دی او تباه دغه په تباہی کې شک نشته نتیجه په صورت کې راوباسي چې انسان ته محمل نه پیدا ولی دې ته سوچ نه کې ته عبس نه پیدا دا دومره لوی کائنات چې ستا خدمت کې ما لګولي نو ته هم د څه لپاره پیدا یې کنه څه پیدا کړی شوی زما عزت مندو اصل خبرې دا دي غټي خبرې منګ او تاسو څنګه مونږ راوغستو خرچه نشته پیسې نشته تنخواه کمه ده بیماری ده تکلیف ده دا هر مسلمان وګړو د پریشانانو انبار وي حالان کې حقيقي پریشانانه زمونږ نس هغه دي شي زنه یې کړی دي من امن پسې ګرځو من سکون پسې ګرځو خو لارم خطا کړی دا د شي چې رب العالمین دا غي ذمہواری غسته منګه هغه په خپل ځان راچولې چې لکه رزق بغټو پیسو له بداسي کو بچو له بداسي کو او حالان کې دا د رب العالمین کار دی او کومه ډیپټي او وظیفه چې رب العالمین زمونږ په وګوا چولې دا هغه موږ نه پاتې ده هغه تم شا کړی ده بس نو زما عزت مندو غټ مصیبت دا چې سړی نه ژوندۍ لاړه شي وسمونه کی او بیا دا غټو خبرو سره ملاوي شي د رب العالمین دا فوج سره په دې قبر کې ملاوي دلی هغه ته پوښتنه کوي د هر یو انسان نه تا ژوندۍ څنګه تیر کړی چرته ایمان نه په الله شته کنه شته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیژنې کنه پیژنې او دا رنګ زما عزت مندو دا پښتني دا غین ورسته غټي خبره به د قیامت دی چې د قیامت سخت له انسان ورشنو دا د قبر جنب او تخوخ کارش من بعثنا من مرقدنا کفار موي کفار د قیامت اورز بدا وازونه کوي چې دا د خوب د زین موږ سره پاسولو حالان کې قبر کې وت عذاب ملاو هل ته په لا تناهي سیلابونو د عذاب کې لاو خو چې د قیامت سخت ویني نو زما عزت مندو دا هر څه هیر شي دا زیبو ته د خوب کار شي او به د رب العالمین په مخ کې 50,000 کال انتظار چې انبیای کرام فرمایي چې زما رب نن د څه غوسه شوی چې مخ کې چرته نه دی غوسه شوی نه به ورسته د څه غوسه شي او ټول انسانان به ورزي 50,000 کال پس د انبیای کرام او اولو العزم خاله به ورزي چې رب ته خو یو د حساب شروع کی څوک به نه تیاریږي سوا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې دا د رب العالمین یو لوی انعام دی زما عزت مندو دا انعام په ځان غنل پکار دی ډیرو خلکو دا محمد رسول الله د بلبل چانه قربان کړه د خپل خواهشاتو نه قربان کړه د خپل مشرانو نه قربان زما عزت مندو اصلي مشر ولی د دې سړي په ځانو باندې ټول انسانیت انکاری شي د رب مخله بسوک نشي ورکله نو دا محمد رسول الله به جنډه د حمد راخلی صلی الله علیه وسلم بيدی لواء الحمد زما په لاس کې به جنډه د حمدی آدم ومن دونه تحت لوائي ولا فخر انا سید ولد آدم ز سردار د اولاد د آدم موضوع په دې باندې فخر نکوم د آدم علی السلام نو ول قیامت پورې ټول انسانان بزما د جنډې لاندې راځي دغه پیغمبر د خپل ټول ارمانونه دغه ورځ ته پریخي دي د دې امت د پاره پریخي دي زما عزت مندو هغه وګد حدیث تاسو ته خپوه هسته چې رب العالمین ته بد عرش لاندې سجده لګي او الله ته پته ده چې څو عمر وګد سجده وي د رب د حمدونه به وي چې وسماله وي په دنیا کې ناراضي نو د رب رحم به پراشي او به وته وي چې پیغمبر سر و چت کا سوال کول درکول کیږي او سفارش کول قبليږي به خو زما عزت مندو چې منګه هم د سفارش اهل شو الله دې اهل کی دا خبره دې مقصد د پاره دي چې منګه او تاسو راي شو دې خبره نو عرض ما دا کو زما عزت مندو چې انسان تاوان عظیم سره مخامخ دی لقد حق القول مني لأملأن جهنم منكم والناس اجمعين الله و ازما سره دا اټله فیصله ده چې د انسانانو او پیرانو شیطانانو نه به جهنم ډکوما د څومره لوی تاوان دی ډیر عظیم تاوان دی زما عزت مندو د جهنم غلیواله د سړی باید چې موږ مخه تراولو اگر که یو خبره به بار بار شوي خو موږ تاسو نه هیریږي
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د صحابه کرامو سره ناس دی نو از وجبت ناڅاپه چې کوم دی یو وجبه راغله یو आवाज راغی دنیا کې وشه درز وش نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوښتنه کوي چې دا आवाज د صوت او صفته شته صحابه کرام فرمایي چې یا رسول الله الله او رسول خپويږي موږ ته علم نشته وای رب العالمین د جهنم د غاړې نن او یا کاله مخ کې یو غټ کمر جهنم ته گزارلو او دانن چې د قعر جهنم ته د اویایم کال اخیری ورځ باندې وسوره سید تلتا او دا आवाज داغه د تلو زما عزتمند او دغه نبی صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي که چرته دوه کاسي اسمان نه راگذار کړي شي یو بل پورې وتړي او خطه راوارته نو چې ماخام را پرې دي سار براور شي او که سار را پرې دي نو ماخام براور شي اوس د دې په حقیقت موږ نه پوهیږو دا د علوم د نبوت نه چې دی اسمان ته 1500 کاله مزلم دی او دې حدیث کې داسې راغلي دي خو یې کچرته دوه بلار دی او غټي یو بل پورې وتړي او د جهنم د غاړې نه گزار کینو کتبه او یا کالو کې وخته ورسیږي او یا کالو کې دیو جن زمنګ مشایخ دې حدیث نه دافع درایستري وای کرب طالب جهنم کې نور عمر ومن لیکي سیوا د دینه چې یو غوپه ورکه قدرې نو هم او یا کله چې خطر روانه په ور کې او یا کله بیرته نو یو نیم سل یو سر سلويخ کال ستا په یو غوپه کې تیر شو نو سمې دا د ژوندۍ خوند او د خواهش چې 50 کال ژوندۍ او په دې کې سړی د خپل رب حکمونو ته ونګوري دغه خوږ نبی طریقو ته ونګوري دا څومره لوی جاهل انسان دی ما غرك بربك الكريم ته په خپل رب باندې څه شي دوکه کړی زما عزتمندو د دشي مخلوقات سره مخامخ کېدل دي اغلوی منظرونه مخ ته راوستل دي زما عزتمندو د عرش سوره به بعض مؤمنان به دا غیلان دي د عمل نامو تقسیمېدلو کې به زما عزتمندو فرقونه راځي په انسانانو کې چې د چا خلاص عمل نامې د مخ به د سوارلسمې سپوږمۍ په شان پړکیږي او دا بل باندې به تک تور رنگ راخیږي الله دې مساتي دا غینه ورسته د میزان غټ منظر دی چې صحیح حدیث کې راغلی عائشه رضی الله عنها باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ور داخل شو هغه جړلې وی ولی جاړې عائشه وی یا رسول الله ذکرت النار ور مرایات د جهنم دا مضبوط ور او زمون دا کمزور بدن او به وت فرمای وی یا رسول الله تاسو ته خپل کور ولا یادي او تذکرون اهلیکم تاسو کور ولا به تاسو ته یادي نبی صلی الله علیه وسلم پوهه چې وس د عائشه سو رخصت غواړي معنا نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ثلاث لا يذكر احد احد درې داسې موقع دي چې هیڅ چاته به هیڅ څوک نه پیاده هغه دغه د عمل نامو د تقسیمېدو وخت او میزان چې کله ولګي چې نیکی او بدی تلل کیږي او کله چې د جهنم په ملا باندې الله پل واچي چې د انسانان په د عملونو په وجه باندې ورتيږي خطرناک منظر چې اویا کله خطه جوړه کند یو نیم زر کاله په داسې مزلي د بازو آثار او سمره لاري د یختنه نری او د چاړو د شفرې د تیز طرف نه تیر دی دا اوس عقل نه مني چې په دې به انسانان څنګه ځي خدای الله نبی فرمایي چې تجري بهم اعمالهم انسانان بخپل عملونو روان کړي او مختلف قسمونه یو انسان بندشي حدیث اخره کې راځي وای د شي وای چې حبوه په شکل د ماشوم چې په تلیږي خالپوس وته په دې شکل رواني نو څومره سلو به ډیر ټول خلک به تلل شي خو لیکن دا به مؤمن الله به بچي خود حالې د شه دی هغه سر ته چې ورشيږي ځل کې به دا خبره تیر شي دی به یا رب لما ابطأت بي دا دومره خلک رانه لاړ سو 1500 کاله مخکې او سو زر کاله مخکې دا ولې د زورست کړم نو الله سبحانه وتعالى به تفرمای چې یا عبدي ما ابطأت بك یا زما بنده ما نه ورست کړي انما ابطأ بك عملك تخفل عمل ورست کړي دنیا کې زما طرف ته ستا منډه کمه و نه راتللې اذان چې به وشه تابل وخت ډیر دی که اجره کې به مونږ را اشاره کړو الته بری کو که په پولی په سر به الته بری کو نه د اقامت لحاظ نه د اول صف لحاظ نه د جمع او بلکې اکثر پکې د فرض منځونو الله دې عفو وکړي زما عزتمنو زمونږ د ځوانانو څه حال لې هغه خطرناک حدیث وی لا يزال قوم يتأخرون عن الصلاة همیشه به یو قوم چې د مونږ نه برسته کیږي حتى يؤخرهم الله تر دې چې الله له ورسته کیږي
راوی د حدیث یو تفسیر کړو فن نار په اور کې به ورسته کی الله دې موسات نو زما عزتمندو الله طرف ته چې چا مزل کمی د خپل ژوندۍ کې په خپل ځان سوچو کستا په زړه سره وړيږي کدا زړه دې دا فکر او دماغ دې بر اسمانونو طرف ته دي چرته د رب دیدار ته سوچ دي د الله د پیشي مطابق غیبا نشتا فکرونه چلیږي نو خوشاله شه دا روح لایق دی چې الله یې بره وخیږي او کنا دشي ذهن او فکر لکه زمنګ د اوس د علل اغلبیه دا صورت ده چې د هر چا هم د دنیا کې سوچ دی بس لاندې فکر دی څه پریشانه مصیبتونه او څه الله رانی ولي والعیاذ بالله الله دې د عافی معامله موږ او تاسو ټول سره وکړي خاصه د سوچ خبره ده چې موږ څه کې استعمالي ګولګي نو په دې وجه باندې موږ ته نور خبرې غټ ښکار شي او د آخرت دا خبرې دا وړي ښکار شي نو دینه لاس په سر کې دل پکار دی هر عقل من لا که سو عقل لري چې مصیبت غټي نو هغه ته غټ تیارې پکار هغه لا غټ تیارې پکار حالان کې تاسو ته ما عرض کړی دی دغه حدیث تاسو بار اوریدلې دی چې د آخرت غم چې د ټولو پریشانان نه یو د آخرت غم کو نو الله بچتا د هر څه نه کافي شي او کنه د دنیا کې د سوچ نو الله در باندې بیا باک نه کوي نو زما عزت مندو ما عرض دا کو چې منګو تاسو د عظیم خبرو سره ملاویدو علي عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه وې د خپل کور والا په غیږ کې سری کېو او جړلې بیبي مور سره په جړا شو وې ولې جاړي اشه دا خلکو دا صحابه کرامو دا فکرونه څنګه د خپل رب نه به څومره اثر اغستو وې بیبي نه تاسو ته ولې جاړي وې زکه چې ته جاړي نو به وته کور والا وای چې ته ولې جاړې وای زه په دې جاړم چې ما دا آیات جړې وما منکم الا واردها وان منکم الا واردها الله فرمایي چې په دې ټول انسانانو کې هر څوک چې دی ګوردا عام اعلان دی الا واردها مگر خامخا به دی ورته یو ځل نه نوځي او به دا د شنه چې یو سٹمپ پیپر دی یا بل څه دی نه کان علی ربک حتما مقضیه الله وای دا په ما په خپل ځان باندې اټل فیصله کړی چې زه به ټول ورته بوزم نو دې آیات کې وای دومره اثر کړو چې جړای نه غلي کېدله وای مونږ ته الله خبر را کړی چې یو ځل بم نه باسم او به تر اتندې ویل چې ابن رواحه ته براوځي کنه براوځي او عقیده خبره خدای مونږ چاته دا اعلان خو نه دی شوی په غزا د موت کې شهید کېده او ام دا آیات ویو د شهادت په وخت کې ویو الکه خلق خوشالي کی شهادت خوچته مرتبه ته څنګه خپه وای دا آیات می جړی چې الله تعالی وای ورته نه باسما او بیرته راتندې ویل چې راو به وزم او کنه براوځي زما عزت مندو د خپل رب د خبرونو اثر غستل پکار دو صفاتونه ذکر د کمال ما د کامیابی مطابق خبره شروع کړل دي کوم آیاتونه چې مال استوري هغه کې مؤمنانو ته دا زیره ده چې انسان مؤمن بنده په صبر کیږي د غټو مصیبتونو او پریشانانو محل شته الحمدلله زمون رب ډیر زیات مهربان دی داغه د مهرباني حد نشته دی هغه طرف ته خو چې لګ اسفام دی ورواړه وغه به قبض کوي به ځان تر راکاږي زما عزت مند خو موږ دومره غافله بندگانی چې موږ چرته فکرم نه اړو ورته سوچم نه کوو موږ یو ځ ګورو بچ د ټول عالم څخه حال زما بني د ټول عالم حال ته نشي بچ کولای زما عزت مندو قرآن په دې باندې گواه دی چې یوم اذن شأن یغنی ار انسان به خپل خپلوانو نه تختی ولی وجه بدای چې خپل غم به پریشان کړي خبر ځامن به هم ګرځي بچی به هم د قیامت میدان کې ګرځي خدای به دې معاملې کوي چې دې اډوله پیژنه مانه وجدار چې خپل مصیبت براخسته نو زما یتمن زمنګ رب د دې سره سره مهربان هم ډیر زیات دی د دې غټو مصیبتونو نه د بچاو اسباب منګه او تاسو ته خودلې دي نو فلاح په څه کې رضما یتمن ما دا اسباب بیانول دا سورۃ المؤمنون په دې باره کې نازل شوه دی او یو روایت کې دا راغلي دی وای چې رب العالمین کله جنت پیدا کا ولنې خبره دا وکړه چې جنت کله جوړ شو وای جنت خبره وکړي قد افلح المؤمنون وای جنت ویل چې یقینا پورا کامیاب دي دا مؤمنان زما یتمنو د جنت دا وینا کړی چې مؤمنان کامیاب ولی وجدان چې دا جنت په ډیرو لوی نعمتونو مشتمل دی د نعمتونو چې مالا عین رأت
سترګو نه لیدلې دي نه غوږونو هغه صفت اورېدلې او نه په زړه کې خیال تیر شوی دی دا دومره لوی نعمتونه نو جنت تعجب کړي په خپل پیدایش یا الله دا مؤمنان خو رښتیا بختور دي رښتیا کامیاب دي چې د لوی نعمتونه تا تیار کړي قد افلح المؤمنون یقینا المؤمنان کامیاب دي هغه حدیث کې ورسره داري چې الله رب العالمین او فرمایل چې لا يدخل كالبخيل ولا المنان ولا الديوث جنت تا خدا خبره صحیح وکړه خو تا ته یو زبخیل سره نه در پرېدم والعیاذ بالله دا ډیره خطرې خبره ده دویم نمبر و یو درته منان زبادون کې چې نیکی وکي او به ته پسړی زبادای الله دې موسی دې صفاتنا ولد دیوث او نه هغه بے غیرت انسان دیوث چاته وي پښتو کې وته دوس وي عربی کې دیوث الذي يقر في اهله الخبث هغه انسان چې په خپل کور کې فحاشي پریدي ګندګي پریدي او وما اکثر هؤلاء وسبزتعين نکم از من کورونه د دینه څومره ډکې ټي وی چې د انسان په کور کې والته خويندې مېندې دا ټول ناس یو ته ګوري نو داغه څه حالي دغه ته د یستوب وای زما عزت مندو د دې شي لحاظ وکي او نور په سینه ورو چې دا باب من څومره راکولاو شوی دی دا کفار وایي چې من به غیرت کی وګوره مؤمن دا مؤمن غیرتی دی مؤمن دغه جنت نه حیا پکار ده چې مؤمنانو ته ویل چې ته کامیابی زکه مال راځي او موږ یو پرېره چې دا خوشي صفات راکی چې بن شو والعیاذ بالله نو عرض مدا کو زما عزت مندو دی آیاتونو کې الله یو د مؤمنانو ته د کامیابی اعلان کړي قد افلح المؤمنون ایمان چې چا کې شته دا کامیاب دي مؤمنون یو عقیده ده یو ایمان دی د دوه کې فرق دی یو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یزنی الزانی حين یزنی وهو مؤمن یو زناکار چې زنا کوي وای د زنا په وخت کې په دکې ایمان نشته دی یو غل چې غلا کوي د غلا په وخت کې د کې ایمان نشته دی یو سړی چې نهبان لوټ مار کوي د نهبې په وخت کې په دکې ایمان نشته یو شرابي چې شراب کې د دې شراب اسکلو په وخت کې په دکې ایمان نشته دی زما عزت مندو دغه د سلور واړو ګناونو تاسو وګورئ دغه سړی نه کته تاسو کې الله منی وای بالکل منم ورځ د قیامت ترسم منم دی حدیث نه معلومیږي چې د عقیده جدا شری او د ایمان جدا شری سړی په دې خپه دین دا عبرت واخلې زما عزت مندو مونږ الحمدلله دا ګناونه نه کوو الله دې رانه نه کوي شرکم لیکن د ایمانی کیفیت ولې زمونږ نشته دی د دې الله رب العالمین سره د زمونږ د تعلق ولې نه جوړو زما عزت مندو عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه نچا پختنه وکړه چې د ایمان زیادت څه ته وای کله چې موږ اذا ذکرنا الله خپل آیات وسبحناه وحمدناه د الله تسبیحات او دارنګ د الله حمدونه او فذلک زیادته دا د ایمان زیادت ده دی مجالسو کې ناستل د الله من کله دی خبره مجبور نه کړو زما عزت مندو چې ځان لکینو د خپل رب سره لکشان چې داغه تذکری وکړو ذل بجادین رضی الله عنه دا په وړوکوالي کې یتیم شوی او ترته پاتې وغره غټ نبی صلی الله علیه وسلم نه چې خبر شي ایمان پر راوړ مکه کې ماشوم خو ماشومتوب کې ایمان راوړ دا تر او مور په خبره شو د مور خو بین بچي په بد نه پرځو کې وای دا تر راغی دا جامې تی وېستلې بربند کړو او وی شړ چې زبس کزه دې اوس وجنه ماشومې د مرګ نه او زب خپل پیغمبر پسې کده زی زاده د هجرت وخت چې بربند راويسته د کور راويسته نو مور پسې یو صادر را گزار کداغي چې کم دې زی په بدن نه پیرزونو مور او پلا دې زړه کې الله دغه شانته رحم یې خیرنه بچي که هر څومره فاسق فاجر شي او خراب شي نو بهم دغه شي بدل نه ور کوي وای صادر ور پسې راويسته او هغه په من دوه ټوکړې کړ ذل بجادین خاوند د دوه ټوکړو یو نه لنګو او یو زمدشه شړې کا وراغه مدینه ته هجرت وکړ او دغه سخت پیراغلی زمانه مونږ چې وای د مسجد نبوي دروازې مخکې بناستو په زور به لا اله الا الله ذکر وکاو یو پیرت و پیری عمر رضی الله عنه نبی رسول الله ته چې دا سړی ماتر یا کار خاري دا څنګه چللې نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې د الله رب العالمین د ذکر مزه د زړه ته کوزه شوی دا په دې باندې مجبور دی دا ته ملامت کوي هغه و چې شهید شو دا وفات شو
صحابه کې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي د شپې دا خوف لوري نه مې وکتل ما ته پته نه و چې دی وفات دی چې قتل مې وای ابو بکر صدیق او عمر رضی الله عنه دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر ته نبی علیہ السلام ښکته شوی دی او دې دواړو ته وای چې دا الله بنده راکړي مال دا په ځمکه کې وسپاره او زه د لوري نه دا ماجره ګورم قبر ته ورله ودرېدو او الله رب العالمین ته وای چې الله ته په دې خبره گواشه چې زه د ذوالبجادین ناراضیم نو ته تم راضي شې تم ته راضي ستا سره ډېر مینه و عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي وای ما ارمان وکړ چې ارمان نه چې د دې مړي په ځای سره د دې صاحب القبر په ځای باندې زوي زما عزت مند د الله سره تعلق ما عرض دا کو التعظیم لامر الله دو خبر زده کې دا د کامیابی دي یو د الله رب العالمین د حکم احترام وکړي الله رب العالمین ګور عام انسان نه دی یو مشر نه دی ډیر لوی ذات دی پتا مهربان دی داغه حکم چې راته سر بچشم تسلیمی غاغه ته داغه په خبره یقین کوه وعده کوه هغه سیرت کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم چې مدینه ته لاړ وای انسان دې کمزور دی د شپې به ځان ته څوکیدار ودرولې او د شنه چې يهوديان zarar نه کی قریش را نشي نو یو شپه بالکل خوب نه ورته نو نیمه شپه چې شو هغه څوکیدار وته نو ولا څوکیدار راغی د الله رسول د شپه هغه شپه باندې عائشه رضی الله عنها وایي زه پوه شوم چې د الله رسول سره دا فکر وکړي غنی ماته دشمنان zarar را نه کی په بل شپه باندې څوکیدار چې راغی نو نبی صلی الله علیه وسلم ته نیمه شپه راوته چې زبس لاړ ستا حاجت نور پاتې نشي هغه حیران شو چې دا څنګه چللې نبی صلی الله علیه وسلم دا په دې پورې ویم زما یقین د الله په خبره د شي یقین پکار دی نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې زما رب ما دا آیات نازل کړي چې والله یعصمک من الناس د دینه پس به حبیب زما ستا حفاظت زد خلق نه کومه ور دای وته نو ویل چې څوکیدار ورالېګم یا بس خو صرف دومره خبره وکړه چې الله بستا حفاظت کوي د خلقونه نو نبی رسول الله هغه څوکیدار د ځان نه لري کوي دې ته د الله په خبرو یقین ویل شي دا خبره زده کوي قران حدیث کې دا نه چون دی دا چې د الله د امر چا سره څومره احترام نو دغه رب ډیر غیرتی ذات دی دا څوک چې داغه د حکم لحاظ کوي هغه هم داسې نه پری دي د دنیا مصیبتونه مرله حل کوي او د آخرت هم حل کوي او ورسره دا هم زده کوي زما عزت منو مخلوقات په ځړه متړي مخلوق چې دا بے وفا شه دی تا په دې ځای کې پریدي چې هغه د پرې خودو ځای نه زما عزت منو د الله رب العالمین سره مضبوط تعلق داغه د دین تعلق داغه د بندګۍ تعلق او ورسره دیم صفت د کامیابی زما عزت منو هغه الشفقه علی عباد الله د الله په بندگانو باندې چې څومره تاسو نه ممکنه و شفقت کوي احسانات کوي خپل کشرانو باندې د خپل کور په افرادو په خپل نوکرانو مزدورانو زما عزت مندو داخلك ستاسو ما تحدي د دیو بارکی به تپوس کیږي موږ او تاسو لوري خلکو سره زموږ احسانات دا دې بارکی تپوس نشته تاسو نه چلان دي تپوس كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ستاسو هر یو په تاسو کې مشر دی او د لاندې خلکو به د مشر نه پوښتنه کوي نو دغه آیاتونه زما عزت مندو الذين هم في صلاتهم خاشعون د ایمان بسیط دیم صفت د مون دي څوک چې مون کې عاجزي کوي هغه تم د کامیابی اعلان دی والذین هم عن اللغو معرضون هغه انسانان چې بهوده کارونه مخړي بهوده کار څه ته ویل لغو دي ته وایي چې ما لا ينفع في الدنيا ولا في الاخره چې نه دنیا کې څه فائدہ شته او نه په آخرت کې فائدہ شته مؤمن به د دینه بالکل تیریږي وختونه به نه ضایع کوي والذین هم للزکات فاعلون دا د ایمان شعبې دي زما عزت مند هغه کسان کامیاب دي چې څوک زکات ورکوي والذین هم لفروجهم حافظون چې د خپل عورتونو حفاظت کوي مگر د بیبیانو او وینځنه نه کوي او د دین اخواته که څوک نور غلط لارو پسې ګرځي فاولئک هم العادون دا د حق نه تیروتون کې دي زما عزت مند والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون مؤمنان هغه خلک دي چې د خپل امانتونو لحاظ کوي چا په یو ډیپټي مقرر کړی یو وظیفه در سپارلې ده دا غي لحاظ کوي هغه کې ټګي مکوا تانه مطالبه ده لاماناتهم وعهدهم د خپل وعدو لحاظ کوي او دارنګ زما عزت منو به د خلکو ته د جنت الفردوس اعلان نه په دې صورت
نو دا د کامیابی اسباب دي زما عزت مندو د دنیا او د آخرت مصیبتونو نه د بچاو اسباب دي رب العالمین نه دعا ده چې موږ او تاسو د دنیا او د آخرت هرې پریشانۍ نه وساتي موږ سره د رب العالمین د عافیت معامله وکړي الله دې موږ ته د خپل ځان طرف ته رجوع په زړه کې پیدا کړي چې زمونږ په زړه باندې هر وخت د الله رب العالمین تعلق راووريږي او داغه سره مضبوط شو او الله دې موږ او تاسو نه راضي شي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولرسول